او یا الله مور او پلار می اودو چې سبا رڼا وختل او مور او پلار می ویښ شو هغې باندې می پی اوس کول اله می بچو له پی ورکړو یا الله که دا عمل می خالص تا د رضا دپاره کړی او دا بچی می په خپو کې لوړغېدل او ما د مور او پلار دا خیال ساتلی یا الله که دا می خالص تا د رضا دپاره کړی یا الله مونږ ته نجات راکړي وی ګټ لږ وخوځېده لږه لار پکې وشوله په ګټ چې کم عمل خالص د الله د رضا دپاره یي د هغې دومره طاقت ګټ لږ وخوځېده چې وخوځېد ګټ نو هغه بل وی یا الله تا ته علم دی او بل چاته پته نشته دی زما د تره لور و هغه ډېره حسینه وه زما ورسره ډېر محبت و ما یو ورځ د هغې نه د ګناه مطالبه وکړه هغې ما ته وی چې 100 دینار مال راکه بیا به دې مطالبه پوره کړم ما مزدوري کوله 100 دینار مې وګټل چې 100 دینار مې برابر کړه نو خپلې تره لور ته مې حواله کړه هغې ته مې اوس اما سره د ګناه مطالبه مې ترې وکړله هغې وی ټیک بس چې وی ما د ګناه اراده وکړله او ګناه مې کوله نو د تره لور راته وی اتق الله ولا تفتح الخاتمه د الله نه ویریږه او دا مهر مه کوله د الله نه ویریږه د الله نه ویریږه د الله نه ویریږه یا الله چې څنګه مې ستا نوم واورېد چې اتق الله د الله نه ویریږه نو یا الله په حق ځای مې د ګناه اراده بدل کړله او ګناه مې ونه کړه اتق الله د الله نه ویریږه دا ډیر درون آواز دی اتق الله ولا تفتح الخاتم زما مهر مکولا و د الله نه ویریږه الله له به څه جواب ورکوي د الله نه ویریږه علما وایي دا خرور و دور فساد طرف ته روان پخواني دور کې به د صحابه د قاضي سره یو عالم ناست چې کله به قاضي فیصله کوله نو قاضي ته به وی اتق الله د الله نه چې قاضي فیصله وری په دې ټیم کې ورته یو عالم غږ ورکړي چې اتق الله الله نه ویریږه ګوره یو بل عدالت را روان دی هلته به په تا بیا فیصلې کیږي ګوره دا قاضي به بیا د حق خلاف فیصله وکړي چې د سره یو عالم ناست وی او دته ټیم په ټیم وی چې اتق الله د الله نه ویریږه چې دا اواز قاضي ته کیدی دا مشر ته کیدی یقین وکړه چې یوه فیصله به بیا د شریعت خلاف نه کېده وی یا الله چې څنګه هغې دا ووي یا الله ما د ګناه نه توبه ویستله یا الله که دا ګناه مې خالص تا د یرې نه پرېښي نو یا الله مونږ ته لار کوله وکړي وی هغه ګټ لږ ښه وسنډېد لږه لار نوره کوله وشوله هغه دریم وی یا الله زه خو یو تاجر ومه زما سره یو کس مزدوري وکړله امانه چې مزدوري را سره وکړله ما نه خپله مزدوري غوښته ما وله ورکوله د څه وجې باندې هغه پرېښودله نو هغه مزدوري چې وه هغه غله وه ما ورله هغه کرله هغه غله خو لاړ ما ته مزدوري پرېښودله هغه مزدوري چې وه هغه غله وه ما ورله هغه کرل د هغې نه فصلونه جوړ شو او هغه مزدوري د هغه غټېدله د بیزو د غواګانو کنډکې ته جوړې شو دا د حقې کس هغه مزدوري وه وی ډېره موده پس هغه کس راغی ما ورته وی څه کوې وی ما ته وی چې په هغې خپله مزدوری پسې راغلی وی ما ورته هغه د بیزو د غواګانو کنډکې په مخه کړې چې دا بوزه اما ته وی ته ما پورې ټوکې کوې مې ټوکې نه کومه وی چې زما مزدوري خو لږه غونته غله وه بس هغه راکړه ما نه ته لاړلې او هغه غله دې ما چلوله دا دومره کنډکې چې دي دا ستا ټول وی یا الله هغه ټولې کنډکې د مخه کړې او روان شو یا الله که دا مې خالص تا د رضا دپاره کړي هغه ته علم نه نو یا الله دا لار راته کوله وکړي وی هغه ګټ په کته ورغښتو درې واړو ته لار کوله وشوه نو د اخلاص سره چې کم عمل کیږي اب په دنیا کې هم لارې کولاوي او په آخرت کې به دې هم لارې کولاوي چرې به دې لار بند نشي
نو چې هر عمل کو دا خالص د الله د رضا دپاره کو. دا مونږ ته پته نشته دي. که مونږ ته پته ولګېدله چې مونږ او تاسو بیبي له په بازار کې جوړه الو که نه، دا جوړه خو به هسې مونږ الو د بیبي مطالبه پوره کوو. خو چې کله پیسې ورکوي وای د دې بیبي حق الله زما سره تړلی دی او دا زما ذمهداري ده، دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم، په دې الله تعالی اجر درکوي، په دې الله تعالی